بسم الله الرحمن الرحیم. د ورډپریس لسم درس ته درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. په تیر درس کې مونږ ویلي وو چې څنګه کولی شو ورډپریس ویب سایټ ته نوی پیج اضافه کړو یا څنګه کولی شو ډیلیټ یې کړو، څنګه کولی شو چې ایډیټ یې کړو. دا ټول موضوعات مونږ په تیر درس کې ویلي وو. هیله ده چې په هغې کې کوم مشکل تاسو ته نه وي. د نن ورځې درس په کومنټ باندې دی، یعنې کله چې زموږ په پوسټونو باندې نور څوک کومنټ وکړي مونږ یې له کوم ځای نه وینو، څنګه یې اپروف کولی شو، څنګه یې ډیلیټولی شو، څنګه یې ایډیټ کولی شو، چې دغه ټولې پوښتنې به په درس په آخر کې تاسو ته ځواب شي. نو د درس د پیلولو څخه مخکې دوستانو که چیرې زما چینل ته نوي راغلی یاست چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو درس تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. نو لومړی خو راشئ تاسو ویم سرور رن کړئ. کله چې ستاسو د ویم سرور ټول سرویسز رن شول نو هغې نه وروسته تاسو براوزر ته راشئ. براوزر کې به تاسې خپل ویب سایټ لومړی وګورئ. ویب سایټ لیدلو لپاره به تاسو لوګل هوسټ ولیکئ. له هغې وروسته به د پروجیکټ نوم ولیکئ، انټر یې کړئ، تاسو ته به خپل ویب سایټ راخلاص شي. نو دا زموږ ویب سایټ دی. اوس راځم په یو پوسټ باندې کومنټ کوم تر څو پورې چې هغې باندې مونږ کار وکړو. دلته زه راځم هغه لیکنه چې کوم مونږ کړې وه په هغې باندې یو کومنټ کوم. د کومنټ کولو لپاره به تاسو پوسټ مکمل ډول باندې خلاص کړئ. په لاندې ساحې ته راشئ، دې ځای کې د کومنټ ایریا ده، کومنټ ساحه دی. نو په دې ځای کې تاسې کولی شئ چې کومنټ پرېږدئ. زه دلته یو کومنټ لیکم. نو ما کومنټ ولیکه. په دې ځای کې به تاسې نوم ولیکئ خپل، هغې نه وروسته ایمیل ولیکئ، له هغې وروسته به تاسو پوسټ کړئ. کله چې مو دا پوسټ کړه په دې ځای کې به تاسو ته ووایي چې ستاسې کومنټ تر اوسه پورې اپروف شوی نه ده، نو دا اپروف کول غواړي. ګورئ تاسو ته په دې ساحه کې دا کومنټ معلومیږي. ښه، نو تاسې ګورئ چې دا کومنټ تر اوسه اپروف نه دی. ډیشبورډ ته د لاګین کېدو لپاره به تاسې نوي ټیب ته راشئ، لوکل هوسټ ولیکئ، خپل د پروجیکټ نوم ولیکئ، له هغې وروسته به تاسې اډمین ولیکئ، انټر کړئ. دلته به تاسې خپل یوزر نیم ولیکئ، پاسورډ ولیکئ او هم لاګین باندې کلیک کړئ. تاسې به ډیشبورډ ته لاګین شئ. ها، په دې سایډ مینیو کې تاسو به په دې ساحه کې کومنټ راښکاره کېږي. ګورئ دلته څنګ کې ورسره لیکلي هم دي چې یعنې یو داسې کومنټ شوی تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی، یعنې موږ نه دی اپروف کړی. تاسو باید په کومنټ باندې کلیک کړئ، تاسو ته به یو پیج راخلاص شي. ښه، دلته تاسو ډېر کومنټ ګورئ. دا هغه کومنټ دی چې کوم د ډیټا د امپورټ کولو په وخت کې په خپله ورسره راغلی دی. خو په دې پاس سر کې چې تاسو ته کوم کومنټ ښکاره کېږي خو دا تر څو پورې اپروف نه دی. نو دا اپروف کولو لپاره به تاسو په کومنټ باندې ودرېږئ، دا به اپروف کړئ. له دې ځای نه تاسې کولی شئ چې ریپلی ورته وکړئ. ریپلی باندې کلیک وکړئ، دلته هر څه چې لیکئ تاسو ولیکئ او له هغې نه وروسته ریپلی بټن باندې کلیک کړئ، نو تاسو ورته ریپلی وکړه. له دې ځای نه تاسو کویک ایډیټ یعنې په لنډ ډول باندې ایډیټ کولی شئ. دلته په پوره ډول باندې دا کومنټ ایډیټ کولی شئ او که چېرته دا کومنټ تاسو سم نه ښکاري نو تاسو سپیم فولډر ته یې اچوئ. ګورئ دا کومنټ سپیم فولډر ته واچول شو. او همدارنګه تاسې کولی شئ چې یو کومنټ ډیلیټ کړئ، یعنې ډیلیټ کولو لپاره به تاسو ټریش باندې کلیک کړئ، دا کومنټ به ډیلیټ شي. ګورئ ټریش ورسره لیکلي، دا کومنټ به ډیلیټېږي. ښه، دلته پاس سر کې وګورئ په لنډه خلاصه یې تاسو ته لیکلي چې ټول کومنټ څومره دي، 6. چې کوم کومنټونه ما کړي هغه څومره دي، دلته ګوره 0 دی. پینډینګ یعنې داسې کومنټ شته چې تر اوسه پورې اپروف شوی نه دی، یعنې دلته کومنټ نشته. اپروف څومره دي، 6 اپروف شوي دي. او سپیم فولډر کې څومره دي، 2. او ټریش فولډر کې څومره دي، 9. له دې نه تاسو د یو کومنټ په اړه سرچ کولی شئ. که چېرې ډېرې کومنټ شوي او تاسو غواړئ چې په یو ځل باندې اپروف کړئ نو د هغې لپاره به کومنټ ټول انتخاب کړئ. په دې لیست کې به تاسې اپروف انتخاب کړئ او اپلای باندې به کلیک وکړئ. دا ټولې کومنټې به په یو ځل باندې اپروف شي. که چېرې تاسو غواړئ چې ټول کومنټ په یو ځل باندې ټریش فولډر ته ولېږئ، د هغې لپاره به تاسې موو ټو ټریش انتخاب کړئ او اپلای باندې به کلیک وکړئ. ګورئ ټول کومنټ له دې نه ډیلیټ شو او ټریش فولډر ته لاړل. له ټریش فولډر نه تاسې کولی شئ چې یو کومنټ بیرته راولئ، یعنې داسې کومنټ وي چې تاسو نه غواړئ چې ډیلیټ کړي خو ډیلیټ شوی دی درنه، تاسې کولی شئ چې بیرته له دې نه ریسټور کړئ. او یا هم کولی شئ چې یو کومنټ په مکمل ډول باندې ډیلیټ کړئ چې له دې فولډر نه هم په مکمل ډول باندې ختم شي. د نن ورځې درس تر همدې پورې بس. د نن ورځې موږ د کومنټ په اړه باندې بحث وکړو. هیله ده چې په درس پوه شوي یاستئ. که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې پرېږدئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.